چې یو مونځګزار نه رکوع پاتې شي او ډایرکټ سجدې ته لاړ شي نو آیا دا مونځګزار په آخره کې سجده سهو کوي او که نه، او که سجده سهو وکړي د دغه مونځګزار مونځ کیږي او که نه کیږي. ګران کتونکو، رکوع دا د مونځ د ارکان نه یو رکن دی، یعنی دا فرض دی او دغه رکوع فرض دو کله چې تا نه دغه فرض پاتې شو نو په دې باندې پتا باندې سجده سهو نه واجبېږي. د دې دپاره علما کرامو طریقه دا لیکلی دو چې کله تا نه په مونځ کې رکوع پاتې شوه ته ډایرکټ سجدې ته لاړې نو تا له رایاده شو چې ما خو رکوع ونه کړه نو ته ډایرکټ ودرېږه، رکوع وکړه او هغې نه وروسته بیا سجده وکړه او دغه مونځ په خپل ترتیب باندې آخري رکعت ته ورسوه. او کله چې ستا دغه مونځ آخري رکعت ته تشهد ته ورسېدو او بیا تشهد التحیات وویله عبده ورسوله پورې، هغې نه وروسته ته ښي طرف ته سلام وګرځوه او بیا 2 سجدې وکړه او بیا چې دی تشهد د سر نه شروع کړه او دغه مونځ تر اخره پورې ورسوه، سلام وګرځوه، ستا دغه مونځ وشو. نو یعنی چې کله تانه په مونځ کې رکوع پاتې شي نو د هغه رکوع دپاره به ته ډایرکټ سجده سهو نه کوې، ته به واپس رکوع ته رادرومې، رکوع به کوې، هغې نه وروسته بیا همغه شان ترتیب باندې مونځ کوې او بیا په آخره کې سجده سهو وکړې نو په دې سره ستا دغه مونځ کامل او مکمل او برابر شو.